د افغانستان او استرالیا ترمنځ د باران له امله لوبه لغوه اعلان شوه. دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. د دې لوبې په پیل کې افغانستان د لوبې پچه وګټل، په خپله د استرالیا پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې استرالیا ته د صدیق اتل او عظمت الله عمرزي د بهترینې توپوهنې پر مټ 204 منډې هدف وټاکي. استرالیا لوبډلې بیا د یاد هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. د لوبې په 14 اوور کې 109 منډې ترلاسه کړې، یوه وکټ یې له لاسه ورکړ. افغان لوبډلې میس فیلډینګ هم وکړ، 2 مهم کیچونه هم میس کړل. وروسته نو باران شروع شو. کله چې باران شروع شو نو لوبه ودرېدل. تمه دا وه چې باران به لږ وي او لوبه به بیرته پیل شي. د باران درېدو څخه وروسته د لوبغالي کارکوونکي د میدان په وچېدلو باندې بوخت وه تر څو میدان وچ کړي، خو میدان بیخي ډېر زیات لوند و، ډېرې زیاتې اوبه کې جمع سوي وې. نو تقریبا 1 ساعت شاوخوا لوبه وځنډېدله، خو امپیرانو په دې باندې پریکړه وکړه چې دغه لوبه نوره نسي ترسره کېدلی. لوبه لغوه اعلان شوه. دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. اوس افغانستان څنګه سیمې فاینل ته وتلی سي؟ دا چې د استرالیا د 4 پوینټه شوه، استرالیا مستقیما سیمې فاینل ته ووتله. اوس افغانستان هم 3 پوینټه لري، سویلي افریقا هم 3 پوینټه لري، خو سویلي افریقا بیا خپله سبا لوبه د انګلینډ سره هم لري. که افغانستان بخت کار وکړ نو په دې هیله چې سویلي افریقا پر انګلینډ باندې لوبه وبایلي، بیا نو د افغانستان یو څه چانس پیدا کیږي تر څو سیمې فاینل ته ووځي. نو افغانستان په داسې حال کې سیمې فاینل ته وتلی سي چې انګلینډ به په 215 منډو سویلي افریقا ته ماته ورکوي، او که سویلي افریقا هدف ورته ایږدي نو انګلینډ بیا په 11.1 اوور کې پوره کوي، بیا نو افغانستان وتلی سي. په ټوله کې 300 منډې به کیږي په دواړو انینګزونو کې، بیا نو د افغانستان یو څه چانس ته. کنې د افغانستان چانس نو نور پای ته ورسېدی. که چیرې افغانستان نن ښه لوبه ترسره کړې وای، باران هم نه وای سوی، نو افغانستان کولی سوی چې سیمې فاینل ته ووځي. خو نن افغان لوبډلې په توپوهنه کې هم ډېره زیاته ناکامه توپوهنه ترسره کړه. ترڅنګ په توپ اچونه کې میس فیلډینګ، میس کیچونه، راشد خان او خروټي دواړو ډېر مهم کیچونه میس کړه، چې افغانستان د چمپیونز ټرافي څخه د بهر کېدو په حال کې دی.